السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، زه یم سکندر حیات او ما سره یو ډیر زیات نامتو شخصیت پیژنئ به. زما د ویلو پکې څه ضرورت نشته دی، زیات به زموږ نه پیژنئ. بلکل شمشاد انګار صاحب را سره په پروګرام کې دلته کې موجود دی. شمشاد انګار صاحب ستړي مه شئ او هرکلی درته وایي. څنګه حال دی؟ خیر دی؟ ډېره مننه سکندر حیات صاحب، ستاسو ډېره شکریه، ډېره مننه او خیر خیریت دی. بلکل د الله فضل دی. ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند الحمدلله ډېر ښه روان دی او ډېر بس هغه دغه خبره چې په ګزاره روانه د قلم دا ټیم تېرېږي. اورېدونکو، شمشاد انګار صاحب او فضل کریم زاید صاحب راغلي و ریډیو پیغام ته. پروګرام وشو نو موږ ویې راشه چې ډېر اورېدونکي د یوټیوب او د فیسبوک د لارې هم غوښتنه کوي. نو ما وې شمشاد انګار صاحب نه به د هغوی څه نظمونه کلامونه چې دي نو هغه به او اورجي شمشاد انګار صاحب څه به راته اوروئ زموږ دغه اورېدونکو ته؟ زه به درته سکندر صاحب یو نظم ووایم. دا نظم عنوان دی لکه محکمې پکې ما یادې کړي دي، ټولې محکمې مې یادې کړي زیاتې چې کومې دغه نو په هغې کو ما خو وړاندې دا ویلي چې څوک دې خفه کېږي نه که دغه وزیر محکمې دغه نو هغه داسې نظم وي چېرې خیر چې خفه شي نو دا ځینې کو پکې خفه کېږي نو خیر دی. خلک یې ډېر خفه کړي دي او ځکه یې موږ هره ورځ خفه کوي نو وایي چې پټرول ورپکې شاټ دي، نه پمپونو کې سی ان جي شته او نه ګیس او نه بجلي شته. پټرول ورپکې شاټ دي، نه پمپونو کې سی ان جي شته او نه ګیس او نه بجلي شته. دا ښه دی بل خو راشي په دې خپل غم غلطوم او په ده مینه ماتوم او بجلي او ګیس خو نشته دی، په ده سترګې خوږوم او په ده غم غلطوم. دا ډېر زیات وفادار دی، دواړه مخه یې ښکلوم او په ده غم غلطوم. پیسې ورله راخلم چېرته قرض ورله کوم او په ده غم غلطوم. نو دا ښه دی یېرتې نه یم، د سرکار یاد کې راځم او په دې خوشحاله یم. مننه. او چې پم ته د سینجې ورشي د ګاډو لوی قطار دی او بند کړی یې بازار دی. یو سر یې په مردان کې دی، بل سر یې په نوخار دی او بند کړی یې بازار دی. چې مخه ورته بند نو غوسه هم دکاندار دی او بند کړی یې بازار دی. څوک وایي ایمرجنسي د زما سره بیمار دی او بند کړی یې بازار دی. نو انسان خو بنیادم دی که مازغې وختل سر ته دا وړمه به بیا چېرته. بجلی سینجی او ګیس خو خلک راوسته سپېمو ته او چې ورشي محکمو ته. مازغه د سړي تو شي چې وګورې لانجو ته او چې ورشي محکمو ته. ولاړ به په قطار کې تمامي ورځې غرمو ته او چې ورشي محکمو ته. د خپو نه وینه سر ته خیږي، سر نه راځي خپو ته او چې ورشي محکمو ته. یو څو محکمې لږې سرسري غونته یادومه، صفت یې درته کومه. په ټولو محکمو کې مې نږدې زړه ته واپډه ده او بېبدو محکمه ده. او ټول هغه پرهېزګاره دي، الله ته مې توبه ده او بېبدو محکمه ده. ښه خلک پکې ډېر دي، هر دفتر پیرخانه ده او بېبدو محکمه ده. د ښو اخلاقو ښه سړیتوب لویه مدرسه ده او بېبدو محکمه ده. بابونه تر اکسې نه پورې ټول در نظارېږي او خدمت ته خوشحالېږي. مننه. او د نادره په دفتر کې څه خوږې خوږې قیسې دي او چکرې دي مزې دي. هر چا رانه چکړي په رمونه لاس کې درې دي او چکرې دي مزې دي. په دې کې کردارونه بیا په شان د ډرامې دي او چکرې دي مزې دي. لس دولس پیرې تله دي خلک هسې وایي لانجې دي او چکرې دي مزې دي. نسۍ نه د نیا کارډ غواړي که 65 کې وفات وي او د دوی د معلومات وي. پولیس خو د دې ملک او د دې قام ښه خدمتګار وي او داسې ګناهګار وي. په وران کار خفه کېږي، سم مثال یې د مور پلار وي او داسې ګناهګار وي. په جنګ کې څوک سپېړه د لوړ کوتک ګزار وي او داسې ګناهګار وي. سړی چې پکې بچ شي منښته ورله په کار وي او داسې ګناهګار وي. نو هغه د مدرسې په ځای کې ورکې په تاڼه کې د خلکو نه پړده کې. ډاکټر صاحب خبر نه شو د خپلې زندګۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه. د پیسه سرې ته ناست وي ګټې نشته د بل ځای نه او چې راشي د ډیوټۍ نه. او دا چا وي چې د اخلي کمیشن د لیبارټرۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه. دروغ دې ما ته پته د هېڅ نه غواړي کپنۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه. طبیعت یې لږ خراب وي چې کله او پی ډي وي او کلینیک کې بیا صحیح وي. او ته ګورو استادانو تر ډیوټیانو باندې مړه شي او چوټۍ پسې ړانده شي. د کلي نه جدا وي غم خدای نه خبر نه شي او چوټۍ پسې ړانده شي. وړی بیا رایخ کې که کرسۍ کې لږ اوده شي او چوټۍ پسې ړانده شي. او پنشن خو په خپل ولګي خراب چې مازغه شي او چوټۍ پسې ړانده شي.
نو دا څه دی خو ایله 15 میاشتې چوټي ده او نور کالو سره ډیوټي ده خاره محکمه ده خو چې کمې له څوک ورشي او ایله سړی خبر شي چې بینک ته وردننه شي خطا ترې راوګدر شي او ایله سړی خبر شي قلم د پټواري چې د ډالبا شرابه خر شي او ایله سړی خبر شي ټیمې کې چې نوکر شي د ګاډو والا ته نر شي ایله سړی خبر شي زه وایم چې کاته د ځنګلاتو به صفاوي او لرګو کې به صغلاوي او ته وګوره د ریل محکمه خو هم د په تاوان کې دا ولې د نقصان کې څه دومره کرپشن خو هم نشته دی په پاکستان کې نو دا ولې د نقصان کې نه غلا او نه غلطي شته شکر دی په مسلمان کې دا ولې د نقصان کې انګاره کمزوري خو هم د چا نه ښکاري ایمان کې دا ولې د نقصان کې نو که ګټه یې د کمه په تاوان کې خو زه نه ده د ریل نه رکشه ښه ده ډېره زیاته مننه